دا څوک دی لکه د منډې چغ د چل کوي که دا نور مې نه پیژني ته خو مې پیژنې که نه چې زه د دې علاقې بدماش یم بدماش. څه شي؟ الله خو دې د خیر او د رحمت باران وکړي. خیر د خیر او د رحمت باران وکړي. مشروع ډله تا مال دا سپېړه ولې راکړه؟ تا د چا نه تپوس کړی چې ته د دې روډ په غاړه باندې ولاړې؟ تاسو ته ښه پته ده چې ما توبه ایستې ده، خو چې دا د دې علاقې دپاره ناسور دی نو بیا زده پوه شه سل مې کړي دي، دا د دې سلو د سر صدقه. ور دې گئے لکه څه چل دی جي صاحب ولې خیر شه؟ ولې هو تا ته پته نشته چې بارانونه شوي دي دا پټي چقړلې پردي فصلونه پې چقې؟ حاجي صاحب دا خو میلمانه راغلي ما باران شي او مې راشه پټي کې بله چکر مکر درکړم ما چکر لرئ سي دا کسان. دا څوک دی لکه د منډې چغ د چل کوي؟ دا مړه زموږ د کلي یو بدماش ګوټی دی د چېرته یو دوه څپېړې د چا د لاسه نه دي څکلي که د یو دوه څپېړې وڅکلې که نه دا بیا په شاته به ده پسې دوړه خېږي خو دا وال نه دي خوړلي. هلو تا ته جوړ زه بیخي ډېر ټوپ سړی ښکارم که دا نور مې نه پیژني ته خو مې پیژنې که نه چې زه د دې علاقې بدماش یم بدماش. درخانه جوړې دا سړی ته ونه پېژندلې یاره مړه د په شانتې بدماشان خو په ما پسې په کلي کې څلور ګرځي، دا څنګه بدماش دی؟ دا خبره دي اوس به په میدان پټه ولګي. وردېږئ چې پته مو لګي اوس خو په خپو پسې دوړې خېجي. هی تر مارانو لا خو یاره بهادرخانه ما خو ته ډېر باتو یې ته خو زما هم په منډه کې ډېر تېز یې ته خو دوړه ده پسې ته مخه ته یار. دا خو ما ته څه قمقل ښکاري، هغوی د خپو نه خلاص کړي نه به مې منډه واله روره پرېږدې مړه زه چې ځو راځه دله څخه ورکول غواړي. لا ولډو څوک شته نه ښکاره خو دې دې څوک راواړئ دا لاس مې ډېر خارښ کوي چې لږ دا مټ پکې وګورو که نه یار. وای لکه دې ورشه تا مال دا سپېړه ولې راکړه؟ تا د چا نه تپوس کړی چې ته د دې روډ په غاړه باندې ولاړې ته یې څه شي؟ ایرور مې دی دا زما فصل دی زه خپل پټي ته راغلی یم ستا مازغه کار کوي؟ چې ستا فصل دی وزره دې ځینه مرداره شاباغه سیټ ته واړه مرداره واړه شابه 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 ګنې ګورې واړه واړه بوی او رانیغېږي بله ته یاره مړه خو مړه دوه سپېړې مې نه کېږي خو بس هغه غرور سره مو له ډېر ښه تعلق دی بس د هغه د وجې ورته څه نه یم مړه. یاره بهادرخانه د دې سړي نه خو موږ ډېر تنګ راغلو یاره داسې غم کول غواړي. یاره ډېر سرتیزه دی بلکل زم یم چې څه خبرې وکړو یار. السلام علیکم. څه کوئ نیکانو؟ ما داسې چکر هم راووو په دې لاره یاره نور ښی. شکر دی څه پوزیشن دی یاره غیب یې؟ پوزیشن خراب دی یاره. کار دی چې په دې کلي کې داسې سرتیزه سړی را پیدا شوی دی چې قسم دی دوه اوس پې مول یې راوستی چې څه چل ورسه وکړي. یاره تېښتې دی ترالو منې اوس راله څه چل نه راځي مرګه تا ته څوک معلوم وي چې یاره دې غم نه م خلاص کړي. یاره نیکه هغه خو زه هم داسې تنګ کړی یم که نه خو زما سره یو کس دی که خوښه مې هغه له به ورشو. خوښ هم دا بس دی چې ځو پسې راځئ. یاره ویسه دا وریځې ډېرې ګورو ګورو دي بیا باران راښکې کېدو واله دی. الله خو د خیر او د رحمت باران وکړي. څه شي؟ الله خو د خیر او د رحمت باران وکړي. ډېرې د خیر او د رحمت باران وکړي. مشروع ډله خو هلک له دې دا سپېړه ولې ورکړه؟ دا مشروع د څه نه خبر دی دی خو چې د ماښامې بړستن ته ننوځي سحر ترې راوځي مونږ ته ټوله شپه واړه جاړي ده ټوله شپه بیا بجلي نه وي پرېږدې بېخو باسه که د نن نه پس نه دي زما په مخ کې داسې خبره وکړه نو ګورې دا غاښونه به مې دله مات کړي مرداره. یاره وروره دله اوس ډډې خارښ کوي چې څوک مې وایي خو خدای دې په بل چا واړی اوس که مونږ وو فلم به جوړ شي. یاره څه به یې ورته یاره دې قمقل ته ما څو پیرې وي چې لکه دا سپی تړه وتړه دا ګولټیر سپی بیا پرېښې داسې نه څوک ونې چې یار دا د ده کارونه دي خدای دې د بیخو باسي.
د ځان خیال ساتئ، خیال کوئ. ګوره دلته ځای په ځای د سپي تړلي، خیال کوئ. صحیح. یاره دا سړی خو ما ته ډېر خطرناک ښکاري. ډېر توله ځای ته راوست. اورې او کنه ما خو ته یاره وشوه. د ډغرې سړی دی، راځه. السلام علیکم. سلام. بخیر بخیر. څنګه بچوړیا؟ السلام علیکم. خیر. ټیک ټاک ټیک ټاک. راځئ کینه راځئ. کینه کینه راځه لکه امیر صاحب. حاجي صاحب څنګه یې؟ خیر دی شکر دی. څنګه م را پېښه وکړه یاره؟ ډېره موده پس ښکاره شوې. حاجي صاحب دې سړو ته ډېره غټه مسله را پېښه شوې ده، نو موږ تاله یو فریاد راوړو. که د دوی دا مسله تاسو حل کړئ نو ډېر ښه به وکئ. څه مسله ده یار؟ ستا دپاره خو زه حل کړی چرګ یم، هر ټایم تابعدار یم. مسله وایه. نیکانو مسله م ورته وایې. یاره حاجي صاحب مسله داسې ده چې زموږ په کلي کې یو سړی دی چې نوی نوی بدماش شوی دی. چې په لار کې څوک ګوري نو مثال ډس پې کوي. ابلو زما سره میلمانه راغلي وو نو په موږ یې هم ډزې وکړئ. خدای خیر کړو، کنه دا خپې راته راویشتې. نو موږ وی چې تاسو دومره کوئ چې لکه اوس د هغه نه موږ تاسو خلاص کړئ. تاسو څه چل وکړئ یار. په پیسو به دې نه خفه کوم چې زري 2000 به در کوم، خو کار وکړه. خبره د پیسو نه ده شیخه. تاسو ته ښه پته ده چې ما توبه ایستې ده، خو چې دا د علاقې دپاره ناسور دی نو بیا زه پوه شه. سل مې کړي دي، دا د دې سلو د سر صدقه. راځئ راپسې هلکه. خانه دقه سړی را مخامخ کې ناست دی. دا سړی دی؟ خدایا پردې را واچې، دا سړی راته ډېر خطرناک ښکاري. تمانچه م ده ورسره، خو زه مړی یې راشه د دې نورو سړو سره دوکه وکړه، څه چل ورسره وکړه. داسې کار دی چې دا سړی ډېر په منامخ ځای کې ناست دی. دله به بیا زه ځان له موقع ګورم، ځکه چې ولس دی او پولیس هم دی. زه خو هسې بدنام یم، خو تاسو شریفانان یې، تاسو به راسره بدنام شئ. نو دله به زه ټیم وګورم او دی به زه صفا کوم، لر کوم به دا پوه نه شپئ. ځای چې اوس دې ځو بیا به پسې راشو. یا خو خو خيار دی او یا خو غټ بزمار دی. دا څه بنګه کوئ لکه؟ نه څه نشته، توپان خان دی چې ځو. ځای چې ورځو پرې راځئ، داسې به دې خپله لاره. په خیر توفانیه، په خیر. سمیخی خیر توفانیه، څنګه دې لار راغله تکړه یار؟ خیر شه. یاره سمي که د توپاني مخ ته باندې ګرانې د ده خاطر کې نو خو دې ته وګوره د دې هلکانو نه کلار شه. ځکه چې هلکانو ته مې ډوزې ویشتې دي او پرېږدي مې نه وایي د دې سړي څه چل وکړه، نه کتل نه کې نو چې زه دا کلی پرېږدم ورک شم، ځکه چې نوم مې دی. ما د چا نه کې مې غواګانې را پټې کړي دي یاره. سړی به اوس خپله مشروطي نه کوي. خو داسې کار دی توپانیه چې ستا مخ په ما باندې ډېر ګران دی او ما سم ځان له د سعودي ویزه کړې ده. دې ورځ پکې روان یم بېغمه او تا زه نه مایوسه کوم. ستا کار به وشي. پاسه مړه کټ ته کښېنه سړی ته به زما د پټې سړی کښېنه مړه ډډه وه. سمي والله غټ احسان به دې را باندې نو ماړه ستا دپاره مونږ هر ټایم تابعدار. دا وړه خبر ده. نور وایه که نه څه حالات دي یا؟ بس څه نشته دی یاره. حاجي صاحب خبر خو نه که نه؟ د څه نه؟ چا راته ووایي سمیع الله سعودي ته تللی دی. یاره کېدی شي د هغه توپان خان پسې ورغلی، دا د هغه د یار نه د علاقه پرېښي. خو یاره ښه کار وشو. اورې هلکانو جوړې هم نه پېژندمه. ولې نه توپانیه تا به څوک نه پېژني. د کلي هغه بدماش ګوټ هم نه ښکاري یار. هغو شکر د سعودي عرب ته لاړ یار، خدای ته اخلاص کړو. ومې لېږودله لاړم بسې کېمې نه ومیا به دې ډزي او یار دې ځای نه ورکېږه. مافیان یې رانه غوښتي ووایي سبا له زموږ په مخه لاړ. یاره دا دې په موږ ډېر غټ احسان وکړو. دې عذاب نه تا موږ خلاص کړو. خو معمولي مسلې دي مړه، غټې مسلې را وړاندې کوئ چې ایسته دله صفا کوم او رومې دله ښه. او امر صاحب تا د خرچې خبره کړې وه. یاره توپانیه
ستا خبره راته یاد ده، خو داسې کار دی چې هغه بیزې نه مې څو پیرې سوداګر راوستو، بیزه نه خرڅېږي، او چې کله خرڅه شوه نو پیله پیسې به تاله درکوم. مذاق مې د سره وکړو، ورځه یاره زما لږ کار دی، هغې له ورځمه. زه ډېره ورځم.